د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1403 کال د غبرګولي 19 نیټه ده چې د 2024 زیږدیز کال د جون له 8 نیټې سره برابره ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرچکي. د لوی اختر په مناسبت د اسلامي امارت د سترې محکمې د اعلامیې خپرول. راتلونکې دوشنبه د ذوالحجې له 10 سره برابره ده چې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د نیوزیلند پر وړاندې د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې بریا. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې درېیمه لوبه به د پاپوا نیوي ګیني پر وړاندې ترسره سي. او دا چې د فلسطین د خلکو پر ضد د صهیونیستي رژیم د حملو دوام په تیرو 24 ساعتونو کې 72 تنه شهیدان او 221 تنه ټپیان شوي. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. ستره محکمه وایي د روانې غبرګولي میاشتې 28مه یعنی دوشنبه چې د ذوالحجې له 10 نیټې سره برابره ده د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. یا د محکمې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د هلال رؤیت مرکزي او ولایتي کمیټو شاهدي ورکړې چې د ذوالحجې میاشتې لیدلې او نن د دغې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر ملا عبدالمنان عمري د سنت پټرزبورګ 28مې اقتصادي سرمشریزې په څنډه کې د روسیې د کار او ټولنیز خوندیتوب وزیر انتون کوټیاکوف سره کتلي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په دغه کتنه کې دواړو لورو د اقتصادي، سوداګریزو او دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړي. یاد وزارت زیاتوي چې ملا عبدالمنان عمري په دغه کتنه کې دغه راز روسیې ته د افغان ماهر او نیمه ماهر کارګرو د لیږد ټولنیز خوندیتوب په برخه کې د یاد هیواد د تجربو شریکولو د کار او ټولنیزو چارو وزارت کارکوونکو ته د ظرفیت لوړونې پروګرامونو د برابرولو په اړه خبرې کړي او روسیې ته د افغان کارګرو د قانوني لیږد په اړه یوه طرحه هم ښاغلي انتون کوټیاکوف ته وړاندې کړې ده. او په یو بل خبر کې د ننګرهار د رسنیو دفتر وايي امنیتي ځواکونو د جیلونګ په نوم یو صراف چې 15 ورځې وړاندې د جلال آباد ښار له جوې 7 سیمې د انسان تښتونکو له لوري تښتول شوی و آزاد او کورنۍ ته یې سپارلی دی. د امنیتي مسؤلینو په وینا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د یوې ښځې په ګډون د انسان تښتونکو 2 کسیزه ډله هم نیول شوې ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 2024 کال شل اوریز نړیوال جام سیالیو په دویمه لوبه کې د نیوزیلند ملي لوبډلې ته د 4 منډو په توپیر ستره ماته ورکړه. په دغه لوبه کې افغانستان لومړی توپوهنه وکړه چې په ټاکلو 10 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره سیالي لوبډلې ته 160 منډې هدف وټاکه. نیوزیلند لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 15 منډې ورکړې او د هدف په ترلاسه کولو کې پاته راغله. افغانستان په روان نړیوال جام کې خپله درېیمه لوبه د روانې زیږدیز میاشتې په 14 نیټه د پایوا نیوګینه پر وړاندې ترسره کوي. او په پای کې د فلسطین د روغتیا وزارت اعلان کړی چې تیرو 24 ساعتونو کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې د اسرائیلي اشغالګرو د هوایي او ځمکني بریدونو له امله 72 تنه شهیدان شوي او شاوخوا 221 تنه نور ټپیان دي. د یاد وزارت په وینا پر غزې د اسرائیلي اشغالګرو د بریدونو له پیل راهیسې تر دې مهاله شاوخوا 4,211 فلسطینیان شهیدان شوي او شاوخوا 83,530 تنه نور ټپیان شوي دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د عروج څېړنیزې او خپرندویې ادارې بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.